السلام علیکم. د خیال هندارې درنو مینوالو هیله لرم چې تاسې ټول به خوښ، خوشحاله او د صحت او عافیت جمع پرتان ولرئ. تاسې راسره وروستي مورچل 4 برخې اورېدلې وې چې په تېره 4مه برخه کې تر دې ځایه رسېدلي وو. هغه یوازې د بغداد خلک نه بلکې ټول بهرني د خلیفه جاسوسان بولي. د چنګیز خان ځواک ته د زور ازمایلو بلنه ورکړې، خو داسې ویرونکي طوفان سره د مقابلې په خاطر د اسلامي نړۍ د مرستې اړتیا احساس نه کړه. د خلیفه ناصر هم دا باور دی چې د چنګیز خان څخه د ژغورنې نه وروسته به هغه بیا پر بغداد حمله کوي. ځکه خو اوس د دې خبرو وخت لا نه دی راغلی. بیا به ګورو. اوس راځه، د لښکر سالار به د انتظار کوي. طاهر وویل ته ولې چوپ شوې؟ پر ما اعتبار وکړه. عبدالعزیز په زیر طاهر ته وکتل، ویې ویل راځئ چې له دې وروسته څه پیښیږي دا هم راسره د وروستي مورچل په 5مه برخه کې واورئ. زه یوازې یو سپاهي یم او سپاهي په سیاسي معاملو کې د مداخلې حق نه لري. ودرېږه. طاهر دا وویل او زر جګ شو. له بلې کوټې نه د صلاح الدین ایوبي توره راوړه او د عبدالعزیز په مخ کې په موټي کې لاس کېښوده. ویې ویل زما پلار د وینې وروستی څاڅکي توی کړل او دغه توره یې په انعام کې وګټله. زه پر دې لاس ږدم او پر هر نیک هدف کې له تا سره د وفادارۍ وعده کوم. د دې په بدل کې زه له تا نه کومه وعده نه اخلم. ستا په څېره چې زما لومړی ځل سترګې ولګېدې وپوهېدم چې په بغداد کې ته خدای جل جلاله ماته د ملګرتیا لپاره راستولی یې. عبدالعزیز د هغه په لاس کې لاس ورکېښود او د طاهر په څېره یې سترګې وګنډلې. ویې ویل ښایي زه هم د چا په لټې کې وم. په بغداد کې ډېر خلک د چا په لټې کې دي. آیا تقدیر د بغداد په آرام ژوند کې د څپو او غورځنګونو پیدا کولو لپاره ته غوره کړی یې؟ د دې ډنډو لارې اوبه د هوا توندې څپې ته انتظار کوي. دې ویده مجلس ته د اسرافیل شپېلۍ پوکول وړتیا ده. که هغه ته وې نو زه له تا سره د ژوند تر وروستي سلګۍ د وفا وعده کوم. ما تېره شپه یو خوب ولیده او اوس یې لکه چې تعبیر وینم. زه له ډېرو خلکو سره په یو کښتۍ کې سپور وم. په کښتۍ کې یو سوری وه چې ورو ورو اوبه ترې ننوتلې او موږ پرې باوري وو چې ډوبېږي به. موږ له ژوند څخه مایوس شوي وو. ناڅاپه له اوبو نه یو کمر راښکاره شو. کمر جګ شو او لوی شو. یغې څپې به ورسره جنګېدلې او بیرته به ماتې شوې. کله کله به یې د لږ شېبې لپاره کمر په غېږ کې پټ کړ. په موږ کې یو ځوان د کښتۍ جلب ونیو. ویې ویل دا کمر زموږ وروستی تکیه ده. خو موږ داسې احساسوله چې دغه کمر تر ډېره د دې څپو تاب نشي راوړی. ځینو ماڼوګانو د ده مخالفت وکړ او د هغه نه یې د بیړۍ جلب واخیست. هغه مایوسه شو. په اوبو کې یې ور ټوپ کړل او په لامبو کمر ته ورغی، ور وخوت. ما او څو ملګرو مې هم هغسې وکړل، خو نور مسافر په کښتۍ کې نښتي وو. موږ په کمره پاتې شو او کښتۍ د اوبو څپو د یو خس په څېر په ډیکو ډیکو لرې یوړه. عجیبه دا وه چې ځینې خلک له دې کمره نه ښکته شول او کښتۍ ته ورغلل. زما سترګې وغړېدلې او د کښتۍ پای مې ونه لید چې څه شوه. طاهر له لږ سوچ وروسته وویل آیا ته د خوارزم هېواد د مغولو د سیلاب په مخ کې وروستی کمر نه ګڼې؟ عبدالعزیز ځواب ورکړ هغه زموږ د دفاع وروستی مورچل کېدی شوی، خو په اوسنیو حالاتو کې دا نشم ویلی چې د علاالدین محمدشاه په مشرۍ به د خوارزم پوځونه د مغولو د سیلاب په وړاندې وروستی کمر ثابت شي. هغه یو ځان غوښتونکی، مغرور او خیال پالونکی سړی دی. کله چې هغه پر بغداد حمله وکړه، د بغداد پر اوسیدونکو د مایوسۍ وریځې راخورې وې او دا اندېښنه وه چې د ده د بري د امکان په تصور به د خلیفه هغه پوځونه او منصبداران چې ترکان دي له هغوی سره یو ځای شي. خو په لاره کې واوره ورېده. دا د الهي عذاب وګڼه او بیرته ستون شو. زما اندېښنه ده چې له چنګیز خان نه د لومړني ماتې نه وروسته دا ونه وایي چې نور زموږ د بخت ستوري لوېدلي دي او دغه کمر به که یو ځل ډوب شو بیا به راښکاره نه شي. طاهر وویل نو یا په دې صورت کې د بغداد په خلکو کې دا احساس راویښول ضروري نه دي چې د دې وروستي مورچل د ماتېدو په صورت کې به د
مغولو سیلاب پر بغداد ور اوړي او موږ ته به رانږدې کیږي؟ آیا د شریک دفاع په خاطر د خلیفه او خوارزم شاه ترمنځ د اختلافونو د لرې کولو هڅې د یو با تدبیر او هوښیار سړي ذمہواري نه ده؟ زما یقین دی چې که د خوارزم د هیواد او عباسي خلافت ترمنځ اتحاد وشي د نړۍ تر وروستي کونجه به پر چنګیز خان پسې تللی شو. زه د همدې هدف په خاطر بغداد ته راغلی یم او د همدغه هدف په خاطر ما د امیرانو او خلیفه دربار ته د رسیدلو لپاره ډیرو شرمونکو لارو غوره کولو ته مجبوروي. زه دوی له خوبه راویښول غواړم او که خدای مکړه زه بریالی نشم نو دوهم پړاو به مې مصر او یا خوارزم وي. عبدالعزیز وویل نو په خوب کې د کښتۍ نه د کمره په لوري د لارښوونکي بل څوک نه و ته وې؟ زه له تاسو سره ملګری یم. زما څو تنه دوستان به هم له تاسو سره ملګري وي. که ته په بل څه کې مصروف نه وې نو دوی به سبا شپې ته راولم. طاهر وویل سبا شپې ته زه د صدراعظم میلمه یم، بله شپه یې دلته راوله. عبدالعزیز وویل که سبا شپې ته د لوی وزیر سره میلمه یې نو بل ماښام به د لښکر مشر میلمه کوي، بیا به د نورو امیرانو نوبت وي او بیا ښایي خلیفه هم تا د مهربانۍ د نظر وړ وبولي. خو رښتیا ووایه تا په لوی وزیر څه جادو کړی دی؟ هغه د کوم عادي سوغات پروا نه لري. د طاهر په دوه زړیتوب عبدالعزیز وویل ما دا پوښتنه له تا نه ځکه وکړه چې که خبر دې کړم د لښکر مشر به نیغ درنه ونه پوښتي خو په پوښتنو کې به دا راز در څخه معلوموي، خو ته د ده د سنډلو هڅه کوه او تر ټولو غوره سوغات د خلیفه ته وساته. طاهر وویل ما لوی وزیر ته یو غمی ورکړ، که مناسبه بولې نو د لښکر مشر ته به هم یو غمی ورکړم. عبدالعزیز وویل ښه و چې له ما نه د مشوره وغوښته. د لښکر مشر د سوغاتونو په سبب د منصوبونو ترلاسه کولو څخه بده مني. هغه د سوغاتونو پر ورکوونکو تل بدګمانه وي. اوس راځه هغه به ډېر اندېښمن وي. طاهر او عبدالعزیز یو بل ته لاسونه سره ورکړل او له محل نه راووتل. په ګاډۍ کې سپاره شول. په لاره کې عبدالعزیز وویل ستا د میلمستیاو لړۍ ښایي څو ورځې اوږده شي، ځکه خو که مناسبه بولې نو زه به مې له ملګرو سره بله ورځ سهار راشم. بله ورځ جمعه ده او موږ رخصت یو. له لمانځه نه وروسته به موږ په آسونو یا په کښتۍ کې په چکر ووځو. لږ وړاندې چې ولاړل طاهر وپوښتل تا دا راته ونه ویل چې د لښکر مشر ماته د ملاقات شرف ولې راوبخه؟ عبدالعزیز وموسکل ویل کوم نوی راغلی سړی چې له لوی وزیر سره ګوري د لښکر مشر لیدل ورسره ضروري بولي او له تا سره د لیدلو لپاره د هغه ناکراري یو سبب دا دی چې تا قاسم ته د مقابلې بلنه ورکړې ده. هغه دا احساسوي چې د قاسم نوی شهرت به په پوځ کې د هغه د یو لوړ منصب سبب شي، ځکه غالبا هغه تا ته دا وایي چې بچیه که په توره وهلو نه پوهېږې نو د آسونو بندوبست زه درته کوم. ته هم دا نن شپه له بغداده ووځه، په کومه سیاسي موضوع له هغه سره مه ګډېږه. هغه هر سیاست پوه د بغداد لپاره خطرناک ګڼي. د هغه په وړاندې ځان یو ساده سپاهي وښایه، ته به د هغه د پاملرنې او خواخوږۍ وړ وګرځې. که د علاودین محمد شاه یادونه راغله نو دا مه وایه چې هغه د واورې ورېدل بد شګون وبله او بیرته ستون شو. هغه یوازې پر دې اورېدو خوښېږي چې په خوارزم شاه د ویر او هیبت خپور و. کله دې وروسته د جګ شو د هندارې مخې ته ودرېد، خپل بریتونه یې تاو کړل. نو ته خامخا دا ورته ووایه چې د خوارزم ګیدړ د بغداد د زمري مخې ته د راتلو جرأت کله کولی شي؟ د لښکر د مشر د کور په مخه کې ګاډۍ ودرېده. طاهر او عبدالعزیز دواړه پلي شول. یو پیردار دواړه پاسیني پورته بوتلل. د ملاقات د کوټې په مخه کې یو وسلوال ساتونکی درېدلی و. هغه له دواړو سره ستړي مشي وکړل. عبدالعزیز ته یې وویل ته ډېر ناوخته شوې، ته همدلته ودرېږه، زه به دې دننه ورسوم. ساتونکی د طاهر دننه له پرېښودو وروسته راغی. له عبدالعزیز سره په خبرو اترو بوخت شو. لږ ځنډ وروسته یو حبشي غلام بهر ته راووت. عبدالعزیز ته یې وویل سالار دې دننه غواړي. عبدالعزیز کوټې ته ورننوت. د لښکر سالار ورته وویل عبدالعزیزه دې کور ته ورسوه او سبا ته یې دلته له راوستلو نه دمخه ښه وازمایه. قاسم ما نن ولید چې له خپل یوناني استاد سره یې تمرین کوه. تا ته معلوم دی دغه یوناني څوک دی؟
عبدالعزیز ځواب ورکړ د هغه په باب زه زیات معلومات نه لرم مګر اورېدلي مې دي چې هغه تېره اونۍ د خپل پاچا له طرفه خلیفه او صدراعظم ته سوغاتونه راوړي وو او د دې دعوه کوي چې په صلیبي جګړو کې د مسلمانانو پر خلاف د زړورتیا ښودلو په سبب د فرانسې له پاچا نه انعامونه اخیستي دي. قسم د ښې تنخوا په بدل کې هغه استاد نیولی دی. د لښکرو بوډا مشر په غوسه شونډې وچیچلې ویې ویل اوس به هغه له بیرته ستنېدو وروسته وایي چې د بغداد د امیرانو زامن د تورې چلولو د فن زده کولو لپاره د لویدیځ عیسوي استادانو ته اړ دي. آیا په تاسو کې داسې څوک نشته چې هغه ته د ور وښایي چې مسلمان په تورې چلولو کې د چا ښوونې ته اړتیا نه لري؟ دغه د کمترۍ احساس به موږ ډوب کړي. عبدالعزیز وویل په دې اړه زموږ احساس له تا سره توپیر نه لري خو کاش کې هغه سړی یوازې یوناني وای. هغه د صدراعظم د زوی استاد هم دی. یو عام پوځي هغه ته د مقابلې بلنه کله ورکولی شي؟ کله هغه سره د مقابلې لپاره د یو امیر زوی ته ضرورت نه وای نو تر اوسه به د هغه بدګمانۍ لرې شوې وه. که طاهر دوی د یو امیر زوی نه ګڼلی هم د ده سره د صلاح الدین ایوبي توره کافي ده چې د قسم په زړه کې د رقابت جذبه پیدا کړي. د لښکر مشر وویل مګر دا لوبه به د خلیفه په مخ کې کیږي. د قسم له استاد سره د فرانسې د پاچا ستاینلیک دی. که یې شاګرد لوبه وګټله او د صلاح الدین ایوبي توره یې ترلاسه کړه نو څوک ویلی شي چې څو کاله وروسته به د بغداد د پوځونو قیادت د څه وړ خلکو په لاس کې وي؟ عبدالعزیز وویل که د شاګرد نه وروسته په څه ډول استاد هم میدان ته راووت نو امکان لري دغه لوبه نوره هم په زړه پورې شي. له شاګرد نه وروسته استاد؟ ځوانه ته په سوچ او لرې فکر کولو کې زموږ د بهرنیو چارو له وزیر نه په هیڅ صورت کم نه یې. له نن نه وروسته د نوم د خپلو ذهینو سالارانو په لیست کې لیکم. له استاد نه وروسته شاګرد. عبدالعزیز د خپلې موسکا د پټولو هڅه وکړه. ویې ویل صاحب له شاګرد نه وروسته استاد. هوکې د شاګرد نه وروسته استاد. سالار په کړس کړس وخندل. که دغه ځوان زموږ هیلې ترسره کړي نو د هغوی دواړو څیرې به د نندارې وړ وي. ګرانه تا خو تر ډېره لرې فکر کړی دی. اوس به تر ډېره ماته خوب را نشي. نن صدراعظم د اندېښنه ښکاره کوله چې که نن کوم قصیده ویونکی شاعر راغی نو خلیفه به د ده په زړه پورې لوبې واده هیره کړي او را به نشي. زه به هڅه کوم چې نن دې خواته کوم شاعر را نشي. خو هغه بیا یو ځل جدي شو. زیاته یې کړه سبا ته دغه ځوان ښه وازمایه ویې ګوره اوس یې کور ته ورسوه ترې راځه. د لښکره د مشر له کوره چې راووتل په ګاډۍ کې دواړه سپاره شول. عبدالعزیز طاهر ته وکتل. ویې ویل له استاد نه وروسته شاګرد. طاهر په موسکا وویل ستا اټکل بالکل صحیح و. سالار له ما سره د ستړي مشي پر وخت زما مټې وکتلې. ویې ویل ځوانه مټې خو دې ښې مضبوطې ښکاري خو که په تورو چلولو کې دې پر ځان غلط حساب کړی وي نو زما غوره آسونه شته چې تا تر کوره ورسوي. بیا یې وپوښتل د قسم د یوناني استاد نوم څه دی؟ عبدالعزیز وویل لوګس. خو اندېښنه مه کوه زما باور دی چې استاد تر شاګرد غوره نه دی. طاهر په حقارت آمیزه لهجه وویل زه دې ته نه یم پریشانه. زه افسوس په دې کوم چې کاش کې زما او د مقابله په داسې دوستانه چاپېریال په پسو تورو نه وای. عبدالعزیز د سپوږمۍ په رڼا کې د طاهر څېرې ته کتل. په هغه زړه وړونکې څېره کې چې څه شي به وړاندې د یو عالم سړي وقار او سنجیدګي تر سترګو کېده اوس د یو پوځي د هیبت او وقار هنداره وه. د طاهر د کور مخې ته چې ورسېدل عبدالعزیز هغه ته وویل کوز شسته کور ته راورسېدو خو هغه په کوم ژور چرت کې ډوب و. عبدالعزیز یې ورو په اوږه لاس ورکېښود. ویې ویل په څه چرتونو کې ډوب یې؟ آیا هغه یوناني ته دې د تورې وهلو سبق ورکوه؟ طاهر ټکان وخوړ. ویې ویل نه زما لپاره دا مسله دومره مهمه نه ده. ما د څه نور سوچونه کول. ما سوچ کوه چې چنګیز خان به اوس څه کوي، په ترکستان کې سلطان علاءالدین څه کوي، په مصر کې څه کیږي او موږ په بغداد کې څه کوو. موږ له ژوند څومره لرې یو. طاهر له ګاډۍ نه پلی شو. له دروازې نه بهر زید د هغه انتظار کوه. طاهر وویل زیده ته تر اوسه نه یې ویده شوی؟
زه د غصې شکایت او مینې په لهجه ورته وویل دا کله کیدای شي چې ته تش لاس د زمریانو غار ته ولاړ شي او ما ته خوب راشي. د شاهي محل په مخ کې په یوه نیمه دایره کې د سیوري تر چترونو لاندې په 2 کتارونو کې امیران په کرسیو ناست وو. په 3م کتار کې د لاندې درجې منصبداران ولاړ وو. په مخ کې لږ اوچت په یو تخت د ولیعهد ظاهر او د هغه ځوان زوی مستنصر کرسۍ وي. د ظاهر او مستنصر په مخ کې په یو طلایي پتنوس کې د سلطان صلاح الدین ایوبي توره وه. د چتر او شاهي محل د برنډې ترمنځ یوه تکه سره قالینه غوړېدلې وه. د محل په پاس برنډه کې د ورېښمینو پردو تر شا د شاهي کورنۍ او امیرانو ښځې ناستې وې. د ماڼۍ په 2م پوړ کې د یو پراخ دالان له یو ښکلي محراب نه لاندې یوه زرینه کرسۍ ښکارېدله او تر چترونو لاندې د ناستو ټولو خلکو سترګې د همغه کرسۍ په لورې وې. د ولیعهد ښي لاس ته د صدراعظم او د شهزاده مستنصر ترڅنګ د پوځي د مشر کرسۍ وې او نور امیران، بهرني سفیران او د هیواد چارواکي د خپلو رتبو او منصبونو په تناسب ناست وو. د چنګیز خان د سفیر کرسۍ د صدراعظم ترڅنګ وه او د علاءالدین محمد شاه سفیر د عماد الملک د پوځ د مشر ترڅنګ ناست وه. په لومړي قطار کې په یو سر کې د قاسم کرسۍ وه او په هغه پسې په 2م قطار کې طاهر ناست وه. د طاهر نه 3 کرسۍ لرې د قاسم یوناني استاد او د طاهر شاته په 3م قطار کې عبدالعزیز ناست وه. طاهر عبدالعزیز ته مخ ور واړاوه او ویې ویل ایا زموږ مقابله به پر دې قالینه وي؟ عبدالعزیز په مسکا ځواب ورکړ دا قالینه یوازې د دې لپاره ده چې ستا مقابله د صدراعظم له زوی سره ده. که ستا مقابله د شاهي کورنۍ له کوم غړي سره وای نو بیا په دې قالینه ګلان هم غوړېدلي وه. طاهر په مسکا ځواب ورکړ آیا د اس ځغلولو په لوبه کې به هم قالینه غوړوي؟ عبدالعزیز ورو د هغه په غوږ کې وویل نه، خو که زموږ د زوال همدغه حالات وي نو دا هم رواج وبوله. لوکس دې ولید ستا کیڼ لوري ته په 4مه کرسۍ ناست ده. طاهر کیڼ لوري ته وکتل او ویې ویل دی خو له پوره تیارۍ سره راغلی دی. عبدالعزیز وویل ته به دی هر وخت په همدغه جامه کې وګورې، ښایي دی به په همدې جامه کې ویده کېږي هم. ته همت وکړه، د شاګرد نه وروسته خامخا د استاد نوبت راځي. لکه چې د پوځ سالار له مستنصر سره په همدې خبره ګړیږي. طاهر د پوځ د مشر خواته وکتل. هغه په ټیټ غږ د مستنصر په غوږ کې څه ویل. قاسم طاهر ته مخ ور واړاوه او په لوړ غږ یې وویل ته اندېښنه مه کوه، زه به دا لوبه زر پای ته ورسوم. د دې په ځواب کې د طاهر پر چوپتیا لوکس په ماته ګوډه عربي وویل دومره بیړه مه کوه، که تا دا ننداره زر پای ته ورسوله نو لیدونکي به مایوس شي. د شاوخوا ناستو کسانو سترګې د طاهر لوري ته ور واوښتې. هغه مخ عبدالعزیز ته ور واړاوه. د طاهر د تندي هغه رګ چې عبدالعزیز سهار څو ځلې لیدلی و بیا راپورته شوی و. یوه شیبه طاهر عبدالعزیز ته وکتل او بیا یې لوکس ته مخ ور واړاوه. ویې ویل ته ډاډه اوسه، لیدونکي به نه مایوسه کېږي، ښایي ته هم مایوسه نه شې. تر څو ته پخپله ونه غواړې دا لوبه دوام لري. د طاهر په خبرو کې بې اندازې اعتماد و او د خپل استاد په څیر قاسم هم پر خپل بدن یوه سپکه لړزه احساس کړه. بل لوري ته د ورېښمینو پردو شاته د ښځو په ډله کې صفي سکینې ته ویل ما نه درته ویل چې د قاسم ژبه تر تورې تیره ده؟ سکینې وویل هغه به څه دوستانه خبره کوي. صفي وویل که کومه دوستانه خبره وای نو له خبرو لړۍ به د ځواب تر حده نه غځېده. د قاسم له خولې به کومه تونده خبره وتلې وي. د هغه یوناني استاد به ورسره تایید کړی وي. او اوس یې چې ځواب واورېده دواړه د لمدو پیشوګانو په څېر غلي شول. سکینې وویل زما ورور خو د یو زمري په څېر ناست دی، ته هره خبره په اټکلونو کوې. له تا سره څه دلیل دی چې قاسم به هغه ته کومه تونده خبره کړې وي؟ لا دومره لرې نه ته خبر اورېدلی شي او نه زه. اوس به لږ ځنډ وروسته داسې پرېکړه وشي چې د قاسم ژبه ډېره تېره وه که توره. قاسم به هغه ته داسې درس ورکوي چې بیا به د تورې نوم وانخلي. صفي وویل که یې قاسم ته داسې درس ورکړ بیا؟ سکینې وویل صفي له خدای ښه دعا وغواړه، ستا له دې پردي سره دومره خواخوږي پر څه ده؟
د خیال هندارې درنو مینوالو، دا وه د وروستي مورچل 5مه برخه چې ما ایمان تاسې ته وړاندې کړه. تر 6مې برخې مو په الله رب سپارم.